شروع کوم د ستر سرشتن په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربانه او بخښونکی دی. ګلو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن له موږ سره د لروبر په دغه پاڼه کې به انځورګر او مجسمه ساز کامران ارمان او ورسره به د هغه اغلې خور الماس خانم له موږ سره میلمانه وي. د دوی پر فن باندې به له دوی سره خبرې کوو. نو څه ساعت پس به دوی له موږ سره په دغه لایو ویډیو کې ملګري سي. تاسو زه هیله ده چې تاسو تر پایه پورې دغه ویډیو را سره وګورئ او دغه ویډیو مخته له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تاسو ته به یو وار بیا ووایم چې په دغه لایو خپرونه کې به له موږ سره کامران، خان، انځورګر، مجسمه ساز او د هغه اخلې غور الماس خور چې د هغه به له موږ سره نن په دې لایو ویډیو کې ملګري وي. تاسو به تر اخره پورې په دې لایو ویډیو کې را سره شریک سئ. اوس څه ساعت پس به کامران ارمان او د هغې خور له موږ سره په دې لایو ویډیو پروګرام کې ملګري سي. کامران صاحب تاسو ته به غږ درځي. ستاسو لخوا ما تاسو ته کال وکړو. کال کنیکټینګ روان دی. کال به کنیکټ سي. کامران صاحب تاسو ته می کال کړی دی. تاسو له کال درغلی دی. نو زما په خیال چې کال کنیکټینګ روان دی. کامران صاحب که تاسو زما غږ اورئ، ما تاسو ته کال کړی دی. دا د یو ځل مې بیا کال درته وکړو. تاسو ته کال در روان دی. کال اټینډ کړئ. ډیپلاین کامران صاحب ما یو ځل بیا تاسو ته کال وکړو. تاسو ته کال روان دی. تاسو کال اټینډ کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روجان څنګه یې؟ ټیک ټاک. کامران ستړي مشي او لروبر ته ورکولو باندې ښه راغلاست درته وایم. وعلیکم السلامونه ستاسو او د لربر د ټولو اوریدونکو او کتونکو نړۍ مننه. الماس خور تاسو ته راغلاست وایم. کامران صاحب اوله پوښتنه زه له تا وکړم. زما نوم الماس خانم دی. جی خور تاسو خبر ولې جی وایه. جی ستاسو اواز ما ته سم نه راځي. فکر کوم نیټ به کمزوری وي. کامران صاحب اوله پوښتنه تاسو وکړم. تاسو چې دا کوم انځورګري ده، تاسو انځورونه جوړوئ او ورسره مجسمې جوړوئ، نو له څه ټایمه څخه مو په دې کار پیل کړی دی؟ ګرانه انځورونه خو زه د ډېرې مودې راهیسې جوړوم او د بچپن نه دا زما خو د عادت صلاحیت دی. مخکې به مې د سیندریانې جوړولې، کورونه به مې جوړول، غرونه به مو جوړول او ورپسې بیا وروسته مې د انسانانو انځورونه جوړول پیل کړل. دا خو ډېر وخت راسي، تقریبا د 15-16 کالو راسي زه جوړوم. خو مجسمې چې کومې دي دا زه د 2014 نه جوړوم. کامران صاحب تاسو چې کومې مجسمې جوړوئ د کومې خارې نه، دا هره خاره چې کلب راواخلې لنده یې کړئ هغې خارې نه تاسو مجسمه جوړ کړئ، یو مخصوص خاره چې به اخلې له هغه ځه بیا د مجسمې جوړ کړئ؟ دا داسې خاوره خو عام خاوره ده. د مجسمو چې کوم پروفیشنل آرټسټان د کمې کلې نه مجسمه جوړوي دا هغه خاوره نه ده.
خو دا زمونږ په دې کلي کې دې ته سره خاوره وایي، دا زنانه تې کورونو کې تنورونه جوړوي، داسې نور څیزونه تې جوړوي، نو دا هغه خاوره ده چې ډېره عام نه ده، هر ځای نه میلاویږي. دلته یو مخصوص ځای دی، دا د هغې نه راخلم او راوړم یې، د هغې نه مجسمې جوړوم. ښه کامران صاحب، تر اوسه پورې څو مجسمې جوړې کړي اندازه؟ ګرانه ما خو نه دي شمېرلي تر اوسه، خو بس چې څوک ذهن ته راشي جوړوم یې. که څه درته یاد وي د کومو شخصیاتو مجسمې دي تر اوسه جوړې کړي دي، نومونه یې که راته واخلي. ما لومړی مجسمه د ارواښاد ډاکټر خالد زیار صاحب جوړه کړې ده، د باچا خان بابا مجسمه مې جوړه کړې ده، د خوشحال خان بابا مې جوړه کړې ده، د غني خان بابا، د نقیب الله محسود مجسمه مې جوړه کړې ده، د مشال خان مجسمه مې جوړه کړې ده، سردار علي ټکر صاحب مجسمه مې جوړه کړې ده، د شهید ارمان لوڼي مجسمه مې جوړه کړې ده، د صاحب شاه صابر صاحب مجسمه مې جوړه کړې ده. ماته یاد ډېر ښه. کامران صاحب، موږ په سوشل میډیا باندې ولیدل چې تاسو څو ورځې مخکې د افغان مشر اشرف غني ته مجسمه جوړه کړې وه او بیا ورته ډالۍ کړې وه. نو څه احساس کوې په دې هکله؟ که یو څو خبرې راسره شریکې کړې. تاسو مجسمه ورته ډالۍ کړه، نو ولسمشر څه درته ویل، تاسو څه احساسول؟ ګرانه، دا زما لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ او د ویاړ خبره ده. افغان ولسمشر اشرف غني بابا ته کتونکو کامران صاحب کار لکه چې کاټ شو، زه به یوه بیا کوشش کوم چې دوی کال ته راوړم، یوه به بیا کال ورته وکړم. د کامران او د هغوی ښاغلي الماس خور له موږ سره نن په دې خپرونه کې میلمانه وو، خو له بده مرغه د دوی دغه کوم کال چې و دا کاټ شو. زه به یوه بیا کوشش کوم چې و دوی کال وکړم. کامران، که تاسو دغه ویډیو ګورئ او زما خبرې اورئ، تاسو ته یوه بیا کال وکړو. زه پوهېږم د نېټ څه تکنیکي ستونزه ده، نېټ کمزوری دی، نو له دې بله څخه کال کاټ شو. زما یوه بیا تاسو کال کړی دی، تاسو که مهرباني وکړئ چې دغه کال پورته کړئ. پیر محسود صاحب، تاسو سلامونه راستولي، مننه، ستا سلامونه کامران خان او ښاغلي الماس خور ته ورسېد. ګلو کتونکو، زه به یوه بیا کوشش کوم چې کامران ته کال وکړم او دی راسره ملګری سي. ګلو کتونکو، نن په خپرونه کې له موږ سره کامران او د هغه اغلې خور الماس خور میلمانه وو. د نېټ له کبله څخه کال زما په خیال کاټ شو. موږ به یوه بیا کوشش کوو چې دوی له موږ سره په دغه خپرونه کې یوه بیا ملګري سي. کامران صاحب، که تاسو دغه ویډیو ګورئ، ما درته یوه بیا کال کړی دی. هیله لرم چې تاسو ته به کال در روان او تاسو به کال اټینډ کړئ. چې وای فای کار شروع کړئ که غږ وکړئ.
کامران صاحب که تاسو لایو ویډیو ګورئ نو ما یو وار بیا تاسو ته کال کړی دی تاسو ته کال در روان دی هیله ده چې تاسو کال اټینډ کړئ کامران صاحب ما تاسو ته کال کړی دی تاسو ته کال در روان دی هیله ده چې تاسو دغه کال اټینډ کړئ نو به راسره کنیکټ شئ کامران صاحب نه پوهېږم چې څه ستونزه ده که تاسو دلته خپله ستونزه په یو کمنټ کې بیان کړئ ما تاسو ته کال کړی دی او زه بیا کوشش کوم کامران صاحب تاسو ته کال کوم ما ډیټا خلاص کړم کامران صاحب فکر کوم تاسو ته کال در روان دی تاسو کال اټینډ کړئ او کامران صاحب زه به یو ځلې بیا کوشش کوم چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړم د نیټ څه ستونزه ده نه پوهېږم چې سیګنل څه کمزوری دی نو کوشش به کوم چې یو وار تاسو بیا راسره کنیکټ شئ گوگل بند کړی دا د امریکا